د افغانستان هره ورځ په زرګونه خلک د درملنې لپاره بهرنۍ هیوادونو ته ځي. د تورخم، غلام خان بندر او سپین بولدک باندې زرګونه خلک په دې په تمه چې د پولې پورې واوړي او خپله درملنه وکړي. دا چې په تیرو 2 کلونو کې د عامه روغتیا وزارت څومره لاسته راوړنې لرلي او خلک ولې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، په همدې اړه مو نن د عامه روغتیا وزارت له ویان ښاغلي ډاکټر شرافات زمان امر سره مرکه کړې ده. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. ډېره زیاته مننه درانه صاحب، خوشحاله اوسئ. پیل به له دې وکړو په تیرو 2 کلونو کې یعنې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره د روغتیايي وضعیت پر کومه خوا روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د حاکمېدو څخه را په دې خوا لله الحمد د روغتیا وزارت لوري څومره فعالیتونه چې ترسره شوي دي، څومره کارونه چې ترسره شوي دي، یقینا هغه برخې چې مخکې ورته کار نه وشو په هغه باندې کار وشو. یعنې که موږ په وقایوي برخه باندې وو یا هم په معالجوي برخه باندې یا په تشخیصیه برخه باندې، په دغه ټولو برخو باندې کار شوی ده. البته اکثریت د هیواد برخه چې وه مخکې سپینه ساحه پرېښودل شوې، یعنې تقریبا 40 سلنه داسې سیمه وه چې هلته هېڅ روغتي خدمات مخکې نه وړاندې کېدل. زموږ د هیواد 40 سلنه نفوس یا اوسېدونکي داسې وو چې هغوی ته هېڅ روغتي خدمات نه ول، یعنې که په اسانه معنا ووایو. د دې ترڅنګ په تشخیصیه برخه باندې داسې په کافي اندازه باندې کار په مخکې کلونو کې نه و شوی، یعنې عادي معاینات به هم د هیواد څخه بهر تلل، اولته به درملنه یې کېدلې ناروغانو، اولته به یې تشخیص کېده. اوس په داخل کې لله الحمد موږ چې کوم نوي تشخیصي لابراتوارونه جوړ کړي دي، همداسې په وقایوي برخه باندې کار شوی ده. په معالجوي برخه باندې چې هغه تشخیصیه وسایل یا هغه د درملنې لپاره چې کوم تراپیوټیک اکوپمنټس دي، هغه موږ الحمدلله واخیستل او په داخل د هیواد کې اوس نسبت مخکې ته خدمات ښه شوي دي. یو څه د یادونې وړ دي چې زموږ او ستاسې هیوادوال اکثریت په دې باندې پوهېږي. لیپراسکوپیک جراحي دا یو ښه بیلګه ده چې له موږ سره موجوده ده. مخکې په دولتي روغتونونو کې هېڅ دا نه وړاندې کېدل په دې برخه کې خدمات. لله الحمد موږ اوس په تقریبا په 3 روغتونونو کې د لیپراسکوپیک جراحي کوو چې زموږ عوام ورته تقریبا هغوی ورته لیزري عملیات وایي. د دې ترڅنګ زموږ چې څومره هلته خدمات دي د ډاکټرانو، د هغوی په کیپیسټي بلډینګ باندې په ظرفیت لوړونه باندې کار شوی ده. یعنې که په عموم کې موږ ووایو چې د روزنې برخه، وقایوي برخه، تشخیصیه، معالجي برخه، په دا ټولو باندې الحمدلله کار شوی ده. البته لا هم کار روان ده. دا چې وخت لا کم وتلی ده، موږ ویلی شو چې د هیواد روغتي سیستم موږ ته یو فلج سیستم را پرېښودل شوی و، او دا چې موږ داسې اندازې ته رسوو چې زموږ د ټولو هیوادوالو ضرورتونه په داخل د هیواد کې پوره شي، یو څه وخت په بر کې ونیسي. جمهوریت له روغتیا وزارت سره څومره نظواني کړې په تیرو 20 کلونو کې؟ یعنې که موږ ووایو د هیواد هر وګړی هغه حق لري چې هغه ته روغتي خدمات وړاندې شي. ما مخکې یادونه ورڅخه وکړه چې دلته د هیواد 40 سلنه وګړي داسې ول چې هغوی ته هېڅ روغتي خدمات نه وړاندې کېدل. یعنې دلته اکثریت کې خدمات وړاندې شوي هم د خیالي خدمات دي. ځینې روغتي مراکز به موجود ول خو تشکیل موجود نه و، ځینې تعمیرات به ول هلته هغوی تشکیل او خدمات نه ول موجود، ځینې به داسې ول چې هلته خدمات ول خو هغه معیاري خدمات نه ول. همدغه یو څه ستونزې وي چې دلته د هیواد او زموږ د وګړو سره ډېر زیات خیانت شوی ده. اوس مهال په ټول هیواد کې څومره دولتي او خصوصي روغتونونه شته او کیفیت یې څنګه دی؟ له موږ سره چې په رسمي تشکیل کې داخل دي نږدې 4200 شاوخوا موږ سره روغتي مراکز دي چې هغه کې موږ په دولتي سکتور کې روغتي خدمات وړاندې کوو. البته خصوصي سکتور د 2600 څخه پورته روغتي مراکز لري. مننه. ولې لا هم هره ورځ زرګونه کسان پاکستان ته د درملنې لپاره ځي؟ ستونزه په درملو کې که ډاکټرانو او که روغتونونو کې ده؟ د هیواد څخه د ناروغانو د وتلو دا کوم بهیر چې دا د اسلامي امارت په حاکمېدو سره نه ده راپیل شوی، بلکې دا یو مخکینی ستونزه ده چې موږ ته په میراث راپاتې ده. البته د دې د حل لپاره کار شوی. زه تاسو ته یو څو بیلګې وایم چې مخکې د لیپراسکوپیک جراحي لپاره به زموږ ناروغان پاکستان ته تلل، اوس په کابل کې دا خدمات ورته وړاندې کېږي. یعنې د جین سیکوینسینګ لابراتوار چې په تاریخ د زموږ د افغانستان کې تر اوسه پورې دا لابراتوار په داخل کې نه و، اوس الحمدلله موږ په کابل کې لرو. همداسې یو عادي که تاسې یو بیلګه داسې چې ټول هیوادوال ورسره اشنا دي، زموږ د پولیو ناروغي په افغانستان کې اندازې ډېره زیاته وه، خو البته په د تیرو 20 کالو کې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل. دلته په داخل د هیواد کې د پولیو د ناروغۍ تشخیص لپاره یو لابراتوار موجود نه. اوس لله الحمد د $1 ملیون په لګښت سره ان شاء الله په دغه نږدې ورځ کې به افتتاح ترسره شي. د دې ترڅنګ دلته اکثریت ناروغان چې تلل ځینې خاص ناروغۍ دي چې په افغانستان کې فیصدي لوړه ده، ولې کار ورته نه ده شوی. د مثال په توګه د سرطان لپاره دلته باید یو ځانګړی روغتون موجود و چې دغه لپاره درملنه په داخل د هیواد کې شوی وه. همداسې د تور زیړي لپاره کوم خاص سنټر دلته موجود نه ده.
همداسې ځینې خاص نورې ناروغۍ دي چې په داخل د هیواد کې دلته کار نه ده شوی. بل د جمهوریت په وخت کې یو اساسي ستونزه دا و چې دلته جنایي جرمونه ډیر زیات ول، اختطاف د ډاکټرانو، نور ستونزې وي. هغه مسلکي ډاکټران چې دلته په داخل د هیواد کې د جمهوریت په وخت کې د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. نو همدغه ځینې اساسي ستونزې دي، دا ډېر زیات ابعاد لري چې ولې د افغانستان دا وګړي ولې د هیواد څخه بهر درملنې ته ځي. یو څه ستونزې نور دا دي چې دلته د مافیایي شکل سره په افغان ډاکټرانو باندې اعتماد کم کړل شوی ده. خلکو ته داسې ویل شوي دي چې افغان ډاکټر په هیڅ نه پوهیږي. البته موږ په نړۍ په سطح باندې لله الحمد علمي کادرونه په افغانستان کې لرو، دلته خدمات وړاندې کوي. یعنې که دا ووایو چې د بېلابېل ابعاد ول چې هغه زموږ هیوادوال اړ شوي چې د هیواد څخه بهر تللي دي. اوس که موږ څومره فکر وکړو په خصوصي سکتور کې چې هغه الحمدلله زموږ د هیواد سرمایه ده، زموږ علمي کادرونه دي، هغوی ته یعنې موږ درناوی لرو. که په دولتي سکتور کې ده نسبت مخکې ته هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه الحمدلله ورته اړتیاوې هم پوره شوي دي او کار پرې باندې شوی ده. خو دا چې دغه فلو اندازه چې موږ راکموو دا به یو څه وخت په بر کې ونیسي، ځکه دلته د دوی مایند سیټ جوړول، د دوی مفکوره دا جوړول چې هغه خدمات مخکې تاسو ته په داخل د هیواد کې نه وړاندې کېدل، اوس د اسلامي امارت په حاکمیت سره په داخل د هیواد کې تاسو ته وړاندې کېږي. دغه قناعت ورکول به یو څه وخت په بر کې ونیسي. موږ وخت په وخت چې د رسنیو سره مرکې کوو یا موږ سیمه ییز کنفرانسونه دایرو، هدف مو همدا وي چې زموږ هیوادوال ته دا ډاډ او قناعت ورکړو چې افغان روغتیا پالان چې کوم دي نسبت مخکې ته ډېر ښه شوي دي، هغوی په ظرفیت لوړونه باندې کار شوی، په تشخیصي برخه باندې کار شوی. یو ښه بېلګه موږ دا یادولی شو چې مخکې به د عادي انجیوګرافي یا د انجیوپلاسټي لپاره چې د یو ناروغ به هغه د زړه حمله پرې باندې راغلې وه یا به هم د هغوی د زړه رګونه بند ول په ساده اصطلاح کې ووایو، نو دغه ناروغان به د هیواد څخه بهر وتل. اوس لله الحمد موږ په کابل کې یعنې که ووایو چې د 15 څخه پورته روغتونونه لرو، په ننګرهار کې همداسې 2-3 روغتونونه دي چې هغوی د انجیوګرافي په برخه کې خدمات وړاندې کوي، د انجیوپلاسټي په برخه کې چې ان تر دې پورې چې سټینټونه پاس کوي، یعنې اوپن کارډیک سرجریز موږ په داخل کې په د هیواد کې وس کېږي چې هغه موږ ورته ویلی شو چې د زړه خلاص عملیات ورته ویلی شو پښتو کې. دا هغه څه دي چې پرمختګونه راغلي دي، الحمدلله خدمات ښه شوي دي. خو د دې لپاره چې زموږ د هیوادوالو اوس ذهنیت یو څه جوړ شي نو دا به یو څه وخت په بر کې ونیسي. د افغانستان روغتیايي سیستم په کومه کچه دی؟ که 2 کاله مخکې موږ ارزونه وکړو نو 2 کاله مخکې خو یو فلج سیستم ډېرې زیاتې ستونزې درلودلې او هیڅ اساسي او بنیادي کار نه ده شوی. اوس ویلی شو چې انشاءالله زموږ روغتیایي کوریج نسبت پخوا ډېر ښه شوی ده، کار پرې باندې شوی ده. یوازې ښه بېلګه یې دا ده چې 390 روغتیایي مراکز جوړ شوي. یعنې که موږ په مقایسوي شکل د تیر نظام سره وګورو په 2 کالو کې 300 روغتیایي مراکز دا یو ډېره لویه اندازه ده. د دې تر څنګ زموږ ظرفیت لوړونه چې کوم یو شوې ده تقریبا د 200 په شاوخوا کې افغان ډاکټران په لومړي ځل باندې د هیواد څخه بهر د تخصصي زده کړو لپاره ولېږل شول. همداسې یعنې روزنه خپله د دغې روغتیایي سیستم د بهبود لپاره یو اساسي رکن ده. د دې تر څنګ که موږ په داخل د هیواد کې د روغتیایي مراکزو د ساخت او جوړول تر څنګ د تشکیل برخې ته وګورو، اکثریت شکایت دا کېږي چې مریضان او ناروغان په وارډ کې 50 وي او پرسونل هلته 2 کسه وي. د همدې لپاره اسلامي امارت او خاص کر د عامې روغتیا وزارت دغه ته خاص توجه کړې ده. په مخکینی وخت کې تقریبا د اسلامي امارت د حاکمیدو څخه وړاندې د عامې روغتیا وزارت عمومي تشکیل 100,000 و. اوس په 2 کالو کې نږدې 11,000 نوی تشکیل ورکول شوی. که چېرته موږ 100 کاله او 2 کاله مقایسه کړو 100,000 او 11,000 یعنې په ډېره اندازه باندې تشکیل زیات شوی ده. زموږ هدف همدا ده چې موږ د هر اړخ څخه چې وکولی شو خپلو هیوادوالو ته روغتي خدمات لا معیاري کړو، کوم ضرورتونه چې دي ورته په هغه باندې کار وکړو. له دولتي روغتونونو خلک یو شکایت دا کوي چې ډاکټران سم چلند نه کوي، خو په شخصي روغتونونو کې په عامه اصطلاح له خلکو څرمن ایستل کېږي. تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار شوی؟ ګوري یو څه باید ووایو چې روش، رویه او دا چې دا ځینې اخلاق او بیهیویر چې دا د هر انسان په فطرت کې باید داسې جوړ شوي وي چې هغوی د کوم چې مخاطب ورسره وي، څوک چې د ته ضرورت لري د سره یو کار په اړه باندې راځي، که هغه په دولتي اداراتو کې ده، که هغه په خصوصي اداراتو کې ده، که هغه د روغتیا په سکتور کې په روغتیایي خدماتو کې ده. دلته باید موږ او تاسې د ټولو سره متقابل احترام وکړو. دلته کوم مراجعین چې راځي د هغوی هغه ستونزو ته هم وګورو، دا باید درک کړو چې دلته د ناروغان په کوم وضعیت کې دي، د پیوازان په کوم وضعیت کې دي. یو څه باید واضح ووایو چې له موږ سره چې کوم یو مخکینی تشکیل دی، یو اوسنی د ښه علمي کادرونه لرو. البته ځینې وخت د لوډ د وجې چې ناروغانو ازدحام پرې ډېر زیات دغې برخې ته خاص پاملرنه مخکې نه ده شوې. یعنې که موږ ووایو په ټول کابل کې یوازې 2 نسایي ولایتي روغتونونه جوړ شوي. حال دا چې دغه تشکیل د
شل یا 10 کال پخوانی ده او دلته د کابل نفوس 10 کال وړاندې څومره اوس څومره ده د دغه لوړ دی وجې ځینې وخت داسې ناروغان داسې فکر کوي چې موږ سره خبر خورد نه کوي. یو ستونزه ده. دویمه ستونزه ده چې هغه ډاکټران چې هغه پر اختیا هم د خپل هوادوالو ستونزو ته نه ګوري په هغوی باندې زړه نه خوږوي. د دې خلکو لپاره موږ تقریبا په دغه اوسني وخت کې په 2 کالو کې 15 راونډه موږ د اخلاقي طبابت ټریننګونه ورته دایر کړي دي. موږ ورته ویلي چې دغه ولسونه په موږ باندې حق لري او دوی ته باید ښه روغتي خدمات وړاندې شي. دې تر څنګه چې دغه ستونزو ته ښه رسیدګي وشي د هیواد په ټولو ولایاتو کې په ولایتي روغتونونو کې د مرکز چې کومې زموږ تخصصي او ثالثي روغتونونه دي په دې کې د سمې شکایاتو امریت په نوم باندې یو نوی بس ایجاد شوی د همدې لپاره چې د هیوادوالو کومې ستونزې دي هغه دغه مسؤل ته ورسوي او د تفتیش داخلي لوري دغه بررسي او څېړنه وشي چې همداسې په سلګونو واقعیاتو څېړنه شوې ده او هغه کوم ډاکټران چې هغوی په دغه کې قضیو کې په مشکلاتو کې دخیل ول د هغوی سره قانوني برخورد شوی ده. په خصوصي روغتونونو څار لرئ؟ یقینا موږ تقریبا په 13 کال کې د 3 روغتي مراکز څخه نظارت تر سره کړو. په دغه نظارت کې موخه همدا و چې دولتي سکتور او خصوصي سکتور چې دواړه زموږ هیوادوال د روغتي خدمات وړاندې کوي په معیاري شکل باندې د هغه نورمونو د هغه اصول او قواعد چې د عامه روغتي وزارت لوري جوړ شوی دي په همغه باندې عمل وکړي او خدمات وړاندې کړي. البته یو لوی ستونزه چې له 13 کلونو یا د جمهوریت له وخت را پاتې د کابل ادارې لوري را پاتې دغه دا چې بغیر د جواز فعالیتونو دلته د روغتي مراکز ول چې په دغه برخه باندې هم کار شوی دا نږدې 400 څخه پورته هغه د غاښونو کلینیکونه چې هغوی هیڅ جواز نه درلوده هیڅ د فعالیت کوم کارډ نه درلوده د دې ترڅنګ معیاري خدماتو لغه تړل شوي دي. همداسې د شفري نسخو په برخه کې چې هغه یو لوی ستونزه ول مخکې مقترا پاتې ده په هغه باندې کار شوی ده. اوس داسې اصول ورته جوړ شوي کې یو څوک شفري نسخه لیکي نو هغه سره به داسې برخورد کیږي چې د وخت یو معین ټاکلی وخت ورته ټاکي دغه کتنځای تړل کیږي دغه ډاکټر که چیرته دویم ځلي داسې برخورد وکړي تعهد څخه بیا سرغړونه وکړي هغه سره بیا قانوني برخورد کیږي. یعنی په عموم کې په دغه برخه باندې کار شوی ده. خو افغانستان یوازې کابل هم نه دی. تاسو مخکې ویل چې موږ ډاکټرانو ته د اخلاقي ټریننګونه برابر کړي په اوس په کلو کې په ولسوالیو کې هلته چې کوم دولتي روغتونونه دي ډاکټران سم چلند نه کوي ولایتو ته مو پام کړی؟ مخکې یادونه ورڅخه وکړه چې دا یوازې په کابل کې زموږ نه دي. البته زما خبره کې وضاحت داسې و چې موږ په د هیواد په 4 ولایتونو کې سم شکایت او امرین وسلرو د هغې وخت په وخت باندې موږ شمیرې هم شریکې کړي دي د هغوی شهرت موږ هم شریک کړی ده. که هر څوک زموږ د روغتي پرسنل څخه ستونزه لري کولی شي د هغوی سره معلومات شریک کړي. زموږ په ښارونو کې لا هم د سیمې په کچه روغتیایي اسانتیاوې نشته. په کلو کې ځینې خلک د ویادي ناروغۍ له امله هم مري. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت څومره کار کوي؟ ګوري دلته یو اساسي ستونزه دا چې که دا خبره بار بار وکړو چې 40 سلنه سیمه داسې و چې هیڅ خدمات ورته نه ول. اوس موږ په دې وتوانېدو چې اکثره سپین ساحات چې کوم ول چې هلته هیڅ روغتي خدمات نه ول هلته موږ د 300 په شاوخوا کې نوي روغتي مراکز جوړ کړل. همدا اوس موږ په ټول هیواد کې د 1500 روغتیایي ځالو چې هر یوې اته اتاقه ده او هغه کې روغتي خدمات به وړاندې کېږي د مور او ماشوم لپاره. د دې ترڅنګ هلته د سیمې خلکو ته دا به انشاءالله موږ جوړو. د دې ترڅنګ یو بل پلان چې زموږ دا په هر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه باندې د ډیسټریکټ هاسپټل چې ورته وایي یا ډیچ روغتون چې ورته وایي دا به انشاءالله د هرې ولسوالۍ په اندازه باندې او په هره ولسوالۍ کې جوړیږي. د جمهوریت په وخت کې یا د کابل ادارې په وخت کې په ټول هیواد کې چې موږ نږدې 400 ولسوالۍ لرو یوازې 90 د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دوی جوړ کړي ول. حال دا چې هره ولسوالۍ حق لري چې هلته ورته د ولسوالۍ په سطح یا په کچه باندې روغتون جوړ شي. همدغه یوه لویه ستونزه ده چې اکثریت د اطراف خلک د روغتي خدماتو څخه محروم پاتې شوي. هغوی خپل یو عادي ناروغ هم مرکز ته راوړي په مرکز باندې لوډ زیاتېږي. کله چې لوډ زیاتېږي دلته د روغتي اصولو په اساس باندې په خپله د روغتي خدماتو کیفیت کمزوری کېږي. نو په همدې اساس باندې موږ پلان جوړ کړی چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به انشاءالله په د نږدې وخت کې د نویو روغتي مراکزو ایجاد لپاره کار کېږي. په دغه برخه باندې د قطر هیواد سره نورو بېلابېلو اداراتو سره زموږ خبرې هم شوي. انشاءالله امید لرم چې په د نږدې برخې به پکې عملي کار به باندې وشي. د دې ترڅنګ یو کار به دا وشي چې هلته موږ د جنرال سرجري جنرال میډیسن یعنې عمومي داخله عمومي جراحي د اطفالو او دغه ترڅنګ نور چې کومې ولته اړین خدمات دي په دغه د ولسوالۍ په کچه روغتون کې به موږ وړاندې کوو. په دې سره به موږ وکولی شو چې انشاءالله په هغه ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو. یعنې دا هغه څه چې زموږ پلان ده ورته. خو په هیواد کې د زده کړو کچه یو شان نه ده. دا خو منو مثلا په افغانستان کې اوس هم داسې ولسوالۍ شته چې ښوونځی نه لري. نو هلته به د روغتیایي پرسونل تاسو څنګه کوئ؟ ګورې یو څه باید ووایو چې د ښوونځیو جوړول دا د نورو اداراتو مسؤلیت. که چېرته داسې وي چې
الته روغتي پرسونل موجود نه وي. موږ هم دا اوس هم خې بیل کې لرو چې موږ په لری پروتو سیمو کې په لری ولسوالیو کې اکثریت د نور سیمو روغتي پرسونل موږ ورلېږلی، خو د دې لپاره چې دایمي حل لاره ورته پیدا کو موږ هغه لری پرتې سیمې چې هلته هیڅ روغتي پرسونل مخکې موجود نه و، موږ داسې یو فایل ورته جوړ کړی دی، یو سیستم ورته جوړ کړی دی چې د هغه سیستم له مخې د ټول لری پرتو سیمو څخه موږ ځوانان چې کوم له 12 ټولګي څخه فارغ دي هغه راولو مرکز ته، په مرکز کې ورته زده کړې ورکو 2 کلنې 3 کلنې 4 کلنې د هغه څخه وروسته بیرته خپلو سیمو ته ځي. ښه بیلګه دا ده چې موږ دا 2 دورې د قابله او چې کوم یو د لرې پرتو یا سپینو ساحاتو څخه محرومو ساحاتو څخه هغوی راوستل، هغوی په کابل کې دلته زده کړې وکړې، د دې څخه وروسته 40 تنه 40 تنه هغوی بیرته خپلو سیمو ته راغلل، خدمات یې وړاندې کړل. یعنې په دغه برخه کې موږ د روزنې په برخه کې هم پلان لرو. په د نږدې کې به موږ د غزنفر چې کوم یو په ځینې لرې ولایتونو کې انسټیټیوټونه دي په هغه کې به هم انشاءالله ازموینه واخیستل شي. څه وخت وړاندې موږ یو ازموینه واخیسته چې په هغه کې تقریبا نږدې 10 تنه د لرې پرتو سیمو هغه چې کوم یو موږ او تاسې ورته وایو چې هلته هېڅ د زده کړو زمینه مخکې نه برابره شوې، همدغه ځوانانو ته زمینه سازي شوې چې دلته د نرسنګ په برخه کې د قابلګۍ په برخه کې فزیوتراپي او دغه نورو برخو باندې دوی لابراتوار په برخه کې زده کړي وکړي تر څو په خپل سیمه کې بیرته خدمات وړاندې کړي. یو وخت په هیواد کې ډېرې میندې د زیږون له امله مړې کېدې، وروسته د قابلو د ډېرېدو له امله دغه ستونزه تر یو بریده حل شوه. اوس مهال په ټول هیواد کې څومره قابلګانې په دندو بوختې دي؟ نږدې 4.5 شاوخوا له موږ سره قابله شته ده، همداسې په خصوصي سکتور کې 6,000 شاوخوا په کار باندې بوختې دي. زموږ پلان همدا ده چې دغه کوم یو ځای کې چې اړتیا ده په دغه ځای کې استخدام وشي. په د تیر استخدام کې چې نږدې 2,000 شوی ده په تیر 1.5-2 کالو کې، په دې کې 50 سلنې ښځینه دي چې هلته اړتیا ته په لیدلو سره استخدام تر سره شوی ده. په روغتیايي برخه کې اوس هم سخت فساد شته. د بیلګې په ډول د ډاکټران د درملو له کمپنۍ پیسې اخلي، د درملو کمپنۍ ډاکټران ته ځینې توکي اخلي، خو په بدل کې هغه درمل هم ناروغان ته لیکل کېږي چې ناروغ ورته هیڅ اړتیا ونه لري. ګورې دلته اساسي خبردار چې د درملو کیفیت اوس د دوا او غذا ادارې مربوط ده چې هغوی وکولی شي باید د هیوادوالو ضرورتونو ته توجه وکړي، په سرحداتو کې د درملو کیفیت او د هغې د کنټرول کوالټي په دغه برخه باندې کار وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عرضه خدماتو مسؤلیت لري، موږ خپل هیوادوالو ته روغتي خدمات وړاندې کوو. البته د درملو کیفیت د دوا او غذا ادارې مربوطه تاسو کولی شئ د هغوی له نماینده څخه خبرې وکړئ. دا دی چې ډاکټران ځینې ناروغان ته داسې درمل لیکي چې هیڅ اړتیا ورته. ستاسې د سوال 3 برخې وې. لومړۍ برخه داسې وه چې دلته اکثریت ځینې بې کیفیته درمل لیکل کېږي، نو ما د لومړۍ برخې ځواب درکړ چې بې کیفیته درمل که هیواد ته راځي د دوا او غذا اداره د دې مسؤلیت لري چې د دې مخنیوی وشي. البته په ډېرو برخو باندې هغوی کار هم کړی ده، خو لا تر اوسه پورې کومې ستونزې چې شته د دې د حل لپاره هم باید کار وشي. دویمه برخه چې دلته د پیسو اخیستلو مسله ده یا د کوم نور امتیازات اخیستلو مسله ده، د دې لپاره چې د دې مخنیوی وشي که چیرته درمل با کیفیت هیواد ته راوړل شي، معیاري درمل راوړل شي، زه فکر نه کوم که د فساد او دغه مسایلو ته بیا زمینه سازي وشي. زموږ د طب برخې زده کړیالان د اوسني عصر سره سم طب لولي که نه؟ ګورې په دغه برخه کې که چیرته موږ ډېر په نورو اداراتو کې خبرې وکړو، یو څه به مداخلوي یا وظیفي مداخله راشي، خو البته اړتیا لیدل کېږي د یو ځوان په حیث د یو ډاکټر په حیث دا ویلی شم چې زموږ د روغتیا د برخې چې کومې زده کړې دي د دې معیار باید نړیوال شي. او په دغه برخه باندې زه چې څومره معلومات لرم د تحصیلاتو یا د لوړو زده کړو وزارت په دغه برخه باندې کار هم کړی، د کریکولم یې اپډیټ کړی ده، او انشاءالله امید لري چې په آینده کلونو کې یا په آینده وختونو کې په دغه باندې کار وشي او دا معیار نور هم برابر شي. تاسو هم په خصوصي پوهنتون کې طب پوهنځی لوستی، دا چې کوم شین ویلي هغه د دې اثر تقاضا ده؟ زه فکر کوم چې که مرکه د وزارت په سطح باندې وکړو ښه ده، ځکه چې اشخاصو ته کله ځو بیا مسایل زیات پیدا کېږي، خو بیا هم څومره چې معیار برابر ده او څومره چې جوړ شوی ده دا د دې اوسني عصر سره برابر نه ده، باید لا نور هم معیاري شي. مننه. تر دې مهاله څومره ډاکټران د حکومت له لوري بهرني هیوادونو ته د تخصص لپاره لیږل شوي؟ تقریبا 200 په شاوخوا کې افغان ډاکټران د تخصص زده کړو لپاره د هیواد څخه بهر لیږل شوي دي. البته د ایران سره د قطر سره هم خبر روان دي، انشاءالله امید لري چې په نږدې وخت کې ایران ته هم ولیږل شي. اوس نفوس ډېر شوی خو روغتونونو کې د بسترونو شمېر 10 کلونو مخکې دی، داسې پلان شته چې د روغتونونو کې د بسترونو شمېر ډېر شي؟ بالکل. د اسلامي امارت په حاکمېدو سره موږ چې زیات کار کړی ده په انکشاف او ایجاد باندې مو کړی ده. تقریبا د 300 روغتیایي مراکز جوړ شوي
شوي دي همدې لپاره جوړ شوي دي چې په ناروغانو باندې هلته کومې ستونزې چې هغوی ورسره مخ ول اول ته د هغوی د بسترونو ستونزه وله دغه ټوله حل شي. د دې تر څنګ په ارتقا باندې هم کار شوی. یوازې په کابل کې موږ 330 بستره په تخصصي او ثالثي روغتونونو کې زیات کړي دي. همداسې په ولایتونو کې اکثریت ولایتي روغتونونه ول چې هغه 1.5 بستره ول هغه 300 ته ارتقا ورکول شوی. 300 بستره ول شپږ 900 ته ارتقا ورکول شوی ده. په کندهار کې ځینې روغتونونو ته ارتقا ورکول شول. همداسې په نورو ولایتونو کې په کندوز حوزوي روغتون ته، د سمنګان ولایتي روغتون ته، د ننګرهار د اطفالو وارډ ته تقریبا 300 بسترې ته ارتقا وکړه. دا هغه څه ول چې زموږ هدف هم دا و چې ارتقا ورته ورکړل شي او د خلکو ستونزې حل شي. دوه ونې وړاندې د عامه روغتیا وزارت له لوري د ډاکټرانو لپاره د فیس اندازه ورټاکل شوه. تر اوسه یې څومره څار شوی؟ تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت له لوري د ډاکټرانو لپاره داسې کوم معین یا ټاکل شوی فیس نشته ده. البته چې کومه مخکینی لایحه ده یا مخکینی هغه د دوی لپاره فریم جوړ شوی ده هغه هم داسې ده چې د اوسني عصر سره برابر نه ده. په دغه برخه باندې کار شوی ده. زموږ چې د اعتبار ورکولو کومه ملي اداره ده دوی اوس په یو داسې بنیادی کار باندې کار پیل کړی ده چې هغه د درجه بندۍ سلسله ده. د ټولو خصوصي روغتي مراکزو درجه بندي شروع شوې ده چې عملاً تقریبا 15 یا 16 روغتونونه په کابل کې اوس بررسي شول چې دا په ټول هیواد ته سلسله غځيږي. د هر روغتون چې کوم چیک لیسټونه جوړ شوي دي د هغه به معیار او درجه معلومیږي. یعنی A B C داسې کټګوریانې به جوړیږي. په دغه درجو سره به موږ ټول هوادوالو ته د دې لیستونه اعلان کو چې دغه روغتون په دې درجه کې ده او د دې د خدماتو د یو عملیات یا د یو ډاکټر د لابراتواري معایناتو یا د تشخیصي معایناتو د دې فیس به دومره وي. ان شاء الله امید ده چې دغه پروسه په نږدې کې سرته ورسیږي او موږ د هوادوالو سره شریک کړو. تاسو مخکې دا خبره یاد کړه خلک د هیواد په ډاکټرانو بې باور دي. د دې باور د ترلاسه کولو لپاره باید څه وشي؟ د باور ترلاسه کولو لپاره اساسي خبردار چې قانون عملی شي. کاغه روغتي اصول دي، کاغه د هیواد نافذه قوانین دي، نو دې سره به ان شاء الله موږ کولای شو چې اعتبار لا زیات کړو. د دې ترڅنګ لله الحمد هغه مخکینی مافیایي کړي چې دلته د نورو هیوادونو لوري ګمارل شوی ولې زموږ ګوري د اشغال او د دلته د بهرنوي هیوادونو د راتګ د هغوی اساسي هدف هم دا وي چې زموږ مادي او معنوي ټوله سرمایه له منځه ویسي. هغوی معنوي سرمایه موږ نه داسې له منځه وړله چې زموږ په افغان ډاکټرانو باندې باور کمو. همداسې زموږ روغتیایي سکتور کې چې کومې زده کړې وي هغه معیار ته نه پرېښودی. همداسې زموږ د ایجاد د روغتي مراکزو نه پرېښوده. د دې ترڅنګ که دلته د لیسې زده کړې وي یا ابتدایي زده کړې وي هغه معیار ته نه پرېښودی. یعنې دوی په معنوي برخه باندې هم موږ سره یو جګړه کړې ده، فکري جګړه یې کړې ده او دغه فکري جګړه دا ده چې افغان ډاکټرانو باندې اعتماد کم کړی. کله چې اعتماد کم شي زموږ ناروغان به نورو هیوادونو ته ځي او هغوی چې کله نورو هیوادونو ته لاړ شي زموږ علمي کادرونه به هیواد پرېږدي. یعنې دا هغه څه ول چې د اشغال یو بده پایله وه زموږ په هیواد کې. اوس انشاءالله زموږ امید دا ده چې اسلامي امارت حاکم شوی ده. موږ ښې بیلګې لرو چې افغان متخصصین چې په بهرنیو هیوادونو کې ولې افغان ډیاسپورا د 10 څخه پورته داخل د هیواد ته راغلي دي. هغوی اوس خپل خدمات وړاندې کوي. همداسې له موږ سره د امریکا څخه راغلي دي، د جرمني څخه راغلي، د روسیې څخه راغلي دي. دا هغه هیوادونه دي چې دوی زموږ افغان ډاکټران هلته د جمهوریت په وخت کې دلته د ستونزو له کبله تللي دي. اوس بیرته لله الحمد خپل هیواد ته راغلي او خدمات وړاندې کوي. تقریبا څو میاشتې مخکې د شفري نسخو په اړه د عامه روغتیا وزارت له لوري یوه اعلامیه خپره شوې وه. دغه لړۍ اوس څومره څارل شوې؟ بالکل د دې لپاره چې د شفري نسخو مخه ونیسي موږ ووایو چې د 1.5 سل څخه پورته روغتي مراکز یا کتنځي هغه چې د قانون څخه سرغړونه کوله تړلي مو دي. البته د دې لپاره چې دا قانون لا ښه عملي شي موږ په دغه را روانه اونۍ کې انشاءالله د 4 ولایتونو د قوانینو بررسي چې کوم زموږ مسؤلین دي هغه مو راغوښتي کابل ته او د هغوی لپاره دلته یو ټریننګ ورته ورکوو تر څو دغه سیستم لا عملي شي او د دغه شفري نسخو څخه مخنیوی وشي. د لندن په شاهي طبي شورا کې زموږ د روغتیایي سیستم استازیتوب پاکستان کوي، ولې افغانستان نشي کولی؟ ګوري یو سیستم مزبطات رایل کالج اف فزیشن چې کوم یو دا یا سی پی چې د کالج اف فزیشن اف پاکستان چې کوم یو دا یو بیل ادارات دي. دلته د دوی چیرته موږ بنیادی مسایلو ته فکر وکړو. هر یو اداره هغه خپل اصول لري د هغه معیارونو برابرېدو لپاره. تر اوسه پورې ځکه واضح وایم پاکستان زموږ نمایندګي نه ده کړې او نه یې کولی شي ځکه افغانستان یو مستقل هیواد ده، اسلامي امارت یو آزاد او مستقل نظام ده، هیڅوک نشي کولی چې زموږ نمایندګي وکړي. البته دلته اصول څه دي؟ اصول دا دي چې کله ته غواړې خپل تخصصي سیستم په هغه په نړیوال معیار برابر کړي د هغه د سند چې دا نړیوال اعتبار او اعتماد پیدا کړي د دې لپاره اساسي کاردار چې ته باید د یو داسې نړیوال ادارې سره افیلیشن یا رجسټریشن ولري چې د هغوی سند په نوره نړۍ کې منل شوی او اعتبار والا وي. نو د دې لپاره موږ چې کله هڅه وکړه چې تخصصي سند زموږ نړیوال معیار سره برابر شي او اعتبار پیدا کړي، لومړی زموږ لپاره اړین دا و چې
په سیمه کې داسې یو سیستم سره موږ افیلیشن ولرو، رجسټریشن ورسره ولرو چې په همغه اساس باندې وکولای شو بیا په نړیوال معیار باندې ځان برابر کړو. کوم یو معیار چې اوس موږ ټاکلی د هغه دا چې زموږ تخصصي سند باید نړیوال شي. د دې لپاره لومړنۍ هڅې همدا وي چې موږ د CPSP سره تفاهم وکړو. د CPSP څخه تفاهم د دې هدف همدا و چې زموږ افغان ډاکټران د زده کړو لپاره لاړ شي. د دې ترڅنګ په داخل د هیواد کې زموږ کوم سند د دا معیاري شي، نو په همدې سره موږ وکولای شو چې هغه ستونزې چې دلته د تخصصي برنامې موجودې دي یا د هغه افغان ډاکټرانو چې تخصص څخه وروسته هغوی د سند نه منل کیږي، دغه ستونزه به حل شي او ان شاء الله موږ به وکولای شو چې په هر ځای کې زموږ افغان متخصص د فوق تخصص زده کړو لپاره لاړ شي. البته بیا هم یادونه کوم چې هغوی زموږ نمائندګي نشي کولی او افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانان به تر کومه وخته پورې ګاونډي هیوادونو پاکستان، ایران، ترکیه ان اروپایي هیوادونو ته درملنې لپاره ځي؟ ګوري دلته دوه برخې دي. ان کوم تاسو وایي چې پاکستان ته زموږ ناروغان ځي یا انډیا ته زموږ ناروغان ځي، د هغې هیوادونو څخه هم ناروغان نور هیوادونو ته ځي. دا یعنی کوم وایو طبي ټکنالوژي یا کوم یو چې دلته موجوده ناروغي دي ورځ تر بلې نوې ناروغۍ راځي. موږ تاسو په د وروستیو کلونو کې د نوې ناروغیو موږ شاهدانو، کووډ 19 راغی، CCHF راغی، همدا ځینې خاص نورې د منکی پاکس په نوم باندې ځینې ناروغۍ چې دلته وایي واقعیات راغلي دي، خو البته واقعیات نه ول. یعنی دا هغه څه چې وخت سره ناروغي هم زیاتېږي، وخت سره نوې اپډیټ زده کړو ته هم اړتیا ده، ریسرچونو تحقیق ته هم اړتیا ده. دلته یو څه باید واضح ووایو چې دلته مخکې خیالي سیستم و، اوس په معیاري برخه باندې کار شوی چې موږ خدمات معیاري کړو. البته که نوې ناروغۍ راځي د هغه لپاره به موږ په کیپیسټي بلډینګ یا په ظرفیت لوړونه باندې کار کوو چې زموږ افغان روغتیايي پرسنل په دې باندې وتوانېږي چې په داخل د هیواد کې درملنه وکړي. د دې لپاره د وسایلو اړتیا ده. یعنې موږ یوازې د وزیر اکبر خان ته روغتون ته تقریبا د 33 افغانیو په توسط سره یوازې یو تشخیصي ماشین واخیسته. ان دا هغه څه دي چې زموږ ژمنتیا دی ولسته ښایي. موږ غواړو چې که په څومره پیسو سره که په څومره مصارفو سره موږ روغتي خدمات معیاري کړو. که چېرته ووایو چې څنګه کولی شو یا په څومره وخت کې موږ یو داسې اسټیمیټډ وخت وټاکو چې د افغانستان څخه به نور ناروغان بهر نه ځي. زه چې څومره فکر کوم که دغه تیر 2 کلن کار او خدمت ته موږ ګورو نو انشاءالله امید دا شته چې په دې نږدې آینده کلونو کې به موږ د دې څخه خلاص شو چې زموږ هیوادوال بیا بهر نور هیوادونو ته لاړ شي. په هیواد کې په لرو پرتې سیمو کې البته د قابلو ستونزه څومره حل شوې ده او اوس مهال څومره قابلې عملاً په زده کړو بوخت دي؟ موږ سره تقریبا د 3000 څخه پورته روغتیايي پرسونل کوي چې هغه په ارتقاء ظرفیتو برنامو کې بوخت همداسې کوي چې 12 پاسان چې کوم دی هغه موږ سره په قابلګۍ په برخه کې، نرسنګ په برخه کې موږ سره بوخت دي. البته د اوس په کونړ ولایت کې زموږ یو نوې څنګه پرانستل شوله. یعنې دا هغه څه دي چې ټول لري پروتو سیمو ته چې هلته لا زموږ ارتقاء ظرفیت ته اړتیا ده، هلته د زده کړو زمینه سازي باید ورته وشي. د همدې لپاره نوې څنګه اوس موږ ایجادو. د غزنفر د انسټیټیوټ هلته د زده کړو لپاره کوم زمینه سازي په نورستان ولایت کې په کونړ کې مخکې نه وه، اوس له هم یو څنګه ورته پرانستل شوله. یعنې اوس موږ د 3000 څخه پورته زده کوونکي لرو چې هغه په زده کړو باندې بوخت دي. اوس مهال له عامې روغتیا وزارت سره کومې بهرنۍ موسسې مرستې کوي؟ دا خو بېلابېل ادارات دي. دلته موږ سره 2 قسمه پروجیکټونه دي. یو EPHS BPHS سیستم ده چې هغه موږ سره نړیوال ادارات، روغتیا نړیوال سازمان، همداسې ICRC پکې مخکې مرسته کوله، یونیسف پکې برخه لري په BPHS سیستم کې. همداسې ځینې ورټیکل پروجیکټونه دي چې هغه لموږ سره بېلابېل ادارات په دغه برخه باندې بوخت دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په دې هیله چې یو وخت کې هیڅ افغان د درملنې لپاره کوم بهرني هیواد ته لاړ نه شي. بیا هم یادونه ورڅخه کومه د هیواد څخه د ناروغانو د وتلو کوم بهیر چې ده دا په ټوله نړۍ کې شته چې د هغوی هیوادونو څخه خو زموږ شمېره پورته ده او د دې لپاره انشاءالله کار روان ده. امید ده چې انشاءالله دا ستونزه حل شي. ډېره مننه. د اعظم درنو لوستونکو او لیدونکو، نن مو درته د عامې روغتیا وزارت لویان ډاکټر شرافت زمان سره مرکه برابره کړې وه. تر بلې مرکې پورې مو په لوی الله سپارم. ښه وخت.